اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دینه مخکې موږ په مخامس باندې خبره کړې وه د مصمت هغه قسمونه را روان دي. نن په دې کې موږ په دې سلسله کې مسدس نظم ته راورسېږو. ټیک شو. مسدس د عربۍ ژبې ټکی دی د سدسه نومتی دی. سدسه نه مشتق دی او معنی یې ده شپږ. څه معنی یې ده؟ شپږ. ټیک شو. دا مشتق دی د سدسه نه مسدس لفظه. سدسه په عربۍ کې شپږو ته وایي. شپږ د دې لغوي معنی ده. اصطلاحي معنی ده چې هغه د مصمت هغه قسم چې په هر بند کې شپږ مصرې لري هغې ته مسدس ویلی شي، یا هغه نظم چې د هغې په هر بند کې شپږ مصرې وي هغې ته مسدس ویلی شي. ټیک شوه. او مخکې مونږ دا خبره کړې وه، یو ځل بیا هم خیر دی مونږ دا تکراروو چې مسدس د مصمت چې څومره قسمونه دي، مثلث دی، مربع ده، مخمس دی، مسدس دی، څومره چې دي دې کې مطلب نه وي، د شروع د بند نه وي او خاتمه هم په بند باندې وي. د ملګرو ذهن دی په دې باندې لږ واضح وي، کلیر وي چې په دې کې مطلب نه وي، دا شروع د بند نه وي، ټول بندونه دي چې دا بند کې به روان وي. نو موږ وویل چې دا اصطلاحي معنی ده چې هغه نظم چې د هغې په هر بند کې شپږ مصرې وي هغې ته مسدس ویلی شي، یا د مصمت هغه قسم چې هغه هر بند کې شپږ مصرې لري هغې ته مسدس ویلی شي. ټیک شو. شپږ مصرې که شپږ شعرونه؟ مصرې شعرونه پکې درې جوړېږي. ټیک شو. شعرونه پکې درې جوړېږي ځکه چې یو شعر په دوه مصرو باندې مشتمل وي، که نه مصرې په دې کې وي د شپږ. یو خبره شوه. او جي بله دا ده چې د دې کافیتي یا هیت یا د بند چې کوم هیت دی دا به څنګه وي، څه طریقې سره به وي؟ نو اول طریقه دا ده چې مخکې مونږ څنګه ویلي وو چې د اول بند شپږ واړه مصرې به په یوه قافیه او ردیف کې وي. یوه قافیه ردیفه یا صرف قافیه هم کېدی شي، ردیف دې پکې ضروري نه دی. د دې شپږ واړه مصرې به څه شی وي؟ دا به په یو قافیه او یو ردیف کې وي. د اول بند نه علاوه تر اخري بند پورې چې څومره بندونه مونږ تړو، نو اول 15 مصرې، اولنۍ 15 مصرې به په یوه قافیه کې وي. ټیک شو. یوه قافیه کې وي او شپږمه مصره به د اول بند قافیې ته راجع وي، د اول بند په قافیه کې به وي. 15 اولنۍ 15 مصرې چې کومې دي دا لکه اوس مثال دا شو الف، ټیک شو، الف او الف دا اول بند شو. ټیک شوه. یعنې یو قافیه روانه ده که نه، دا اول بند شو. دویم بند کې چې کوم دی نو دا به ب او بیا الف، بیا به دا مصره په قافیه کې به دا هغه به ټول یو شان شي او دا به هلته هغې سره قافیه کېني. د هر بند اول بند نه علاوه که څومره بندونه مونږ تړو نو هر بند به اولنۍ 15 مصرې په یو قافیه او ردیف کې یا یو قافیه کې وي او شپږمه مصره به واپس رجوع کوي په قافیه کې اول بند ته، چې اول بند کې کومه قافیه استعمال شوې وي د هر بند به شپږمه مصره په هغه قافیه کې وي کومه مصره. ټیک شو. یو هیت دا دی، دا هم ازمایلی شوی هیت دی، خلکو دا کړی. بل هیت او شکل دا دی دویم نمبره چې دې کې دا نه وي چې اول بند وي، دې کې هر بند د اول نه سټارټ اخلي. د هر بند څه شی اول بند نه، د هر بند اولنۍ 4 مصرې به هم قافیه وي. څه شی به وي؟ هم قافیه او ردیف به وي یا صرف هم قافیه به وي. ټیک شو. د هر بند او 15مه او شپږمه مصره به په بېله قافیه کې وي. سمه 15مه او د 15 او شپږمه به دواړه خپلو کې یو وي. یو به وي. دا 15مه او شپږمه به بله قافیه کې وي، هغه قافیې سره به نه وي. هغه قافیې سره به نه وي. د هر بند اول بند، دویم بند، دریم بند، څلورم بند، آخري بند، هر بند به اولنۍ 4 مصرې یو قافیه وي، 15مه او شپږمه مصره به په بېله قافیه کې قافیه به مثالونه درکوم. خیر تاسو په دې باندې پوه شئ، خبره ده دې کې به وي. ټیک شو. دا یې دویم صورت دی.
دریم صورت اردو کې دې کې به بیا د اخیره کې چې دا دوه چې په یو دغه کې راغلي قافیه کې دلته خو بیا هلته به اول بند ته به هم ځې که نه 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 د دې هر بند کافي نظام دا بیا دا سیستم ټول دې بدل بالکل بل سره دغه تعلق نشته دا هر بند به خپل ځان ته خپل کافي سیستم لري او شرط به پکې دا وي چې اولنې څلور مصري په یو کافي کې پنځم شپږم بیل کې بیا بل بند شروع شو هغه کې چې کومه کافي را راځه خو دا هغه به څلور مصري په کافي کې پنځم شپږم چې کومه ستاسو خو بیا کافي هغه پکې را دي کې کې نشته دی چې خامخا به رجوع کوي ولې ته بند نه نه دا خبره هر بند با اول څلور مصري په یو کافي کې پنځم شپږم بیل کافي کې او دا کافي او بل ته رجوع کول یا پابندي کول هیڅ شرط پکې نشته دا ازادي ده ټیک شو دریم صورت چې کوم دی هغه دا دی چې په اردو کې دا تجربه شوې ده پښتو کې بالکل نشته ده کنه په اردو کې او ډېر کم ده د نش برابر ده چې د هر بند د اول بند چې کومې مصري شپږو تړل شي د دې پنځمه او شپږمه مصره چې کومه ده دا اول بند ده دا به په هر بند کې تکراریږي څلور مصرې به په یو کافیه کې هر بند کې پنځمه او شپږمه مصره به واپس د اول بند تکراریږي خو دا په پښتو کې د دې مثال ما چې پیدا نه کړی شو اردو کې ډېر کم ډېر بې انتها کم چې کوم دی دغه کې پکې او دا دومره رایج نه دی شاز دی بس شاز دی شاز و نادر چېرته کې په دغه باندې نظر په اردو کې ده نور دا تجربه چا نه ده کړې او نه دغه کړې ده په پښتو کې بالکل نشته ده خو په پښتو کې چې کم زیات چلېږي او زما په خپله چې کوم هغه ډېر زیات زړه راښکون پکې دی او سړی ته متاثر کوي زما دا سټایل او دا چې کوم دا هي ډېر خوښ دی ما په خپله په دې کې حمزه بابا په دې کې بلا ډېر نظمونه لیکلي دي حمزه بابا څومره مسدس نظمونه دي ټول په دې فارم کې په دې کې او دې کې خوند دا وي چې एकदम کافیه بدل شي نو ډېر خوند او دا جوړولو کې هم آسان پروزي پکې کنه ایکن دا کېږي او خوند هم په دې کې ډېر زیات دی دا نو زه تاسو ته دې یو څو مثالونه دا کوم اول دا چې اول بند شپږمه مصري به یو کافیه کې وي باقي به د هر بند پنځه مصري یو کافیه کې وي او شپږمه مصري به اول بند ته په کافیه کې رجوع کوي ټیک شو دا د چې محبوبه پری رخسارې کافیه ته لګوري تاسو ته کنه سر تر پایا کلمکاری او دوه د سترګې دي کټارې تل پلاس تیرې کټارې چې راوړي چې واړوي بیمارې او مونږ خونریزي کاندي خونخارې ګوره رخسارې او کلمکارې کټارې بیمارې کټارې خونخارې دا شپږ مصري دي او شپږ واړه په یو کافي کې دویم بند کې دا دی چې دوه دي وروځې دي مهینې دوه د زلفې عنبرینې او دوه د شونډې شکرینې نازنینې ماجبینې څلورمه مصره شوه او کافي هماغه ده مهینې عنبرینې شکرینې ماجبینې او پنځمه مصره سرویکه د تن سیمینې دا پنځه مصرې په یو کافیه کې راغلي او شپږمه مصره بیا وایو کې جفا جوی دل آزارې پهله کې خونخارې ده شپږمه مصرې او پس رجوع کا په کافیه کې چېرته اول بند کې رجوع کا داسې هر بند دریم بند څلورم بند پنځم بند پنځه مصرې او په یو کافیه کې وي شپږمه مصره به اول بند ته رجوع کوي دویم هیت چې کوم دا دی چې هر بند څلور مصرې په یو کافیه کې وي پنځم او شپږمه به په ځان د کافیه کې وي دا دی چې ګوري تورې زلفې بې ترتیبه راخورې وي ګوري تورې زلفې بې ترتیبه راخورې وي یا په سر د دې فکرې د پښتون د بخت تیرې وي او څه د یو بل سره نغښتې څه وړې زرې وي او څه ویلنډې څه اوږدې وي د پښتون پرې جنبې وي دا څلورمه مصره ده راخورې وي تیرې وي زرې وي جنبې وي ټیک شو پنځمه مصره شپږمه ده د ویښتو کونسۍ نه وي څه برهمه پریشاني وه د ویښتو کونسۍ نه وي څه برهمه پریشاني وه پښتانه ویښتې ګڼ وو خو په دوی کې ځانځاني وه پنځمه مصره او شپږمه مصره پریشاني وه ځانځاني وه دا په بیره کافیه کې شوه او اوله دغه چې کوم دي پوه شي هغه څه وي راخورې وي تیارې وي زرې وي پرې جنبې وي دا څلور مصرې په یو کافیه کې وي او پنځمه شپږمه مصره پریشاني وه او ځانځاني وه کافیه بدله شوه خو د دې کافي قید نشته دی کومه کافي چې ته تړلی شي څنګه تړلی شي هغه رنګې تړلی شي
چې دا به بند ته رجوع کړي نه، هر بند به په دې سټایل باندې وي چې کوم د اول بند، د دویم بند، دریم بند، څلورم بند، هغه ترتیب اخرنی بند ده. وعلیکم سلام. او کافي نظام به څه شي وي؟ کافي نظام به دغه رنګ وي چې څنګه موږ بیان کوو. او دا بل چې کوم دی دا پښتو کې موږ سره اشتراک موږ دا کوم مثال موږ په ګوتو فهمو کنه، نو دا د مسدس نظام چې کوم دی دغه دی. بل دا چې د بندونو هم صحت نشته په دې کې، هر یو کې چې دومره بندونو پکې تړي، بس تا موضوع ده، ستا موضوع که په څومره بندونو کې راجمع شوه، ستا نظم هلته ختم شو. او دا به مسلسلي نظم یو مسلسل جي نظم خو چې نوم یې نظم دی، نوم یې نظم دی، که هغه په هر قسم کې دی او هر هیئت کې دی، دی به په یو موضوع باندې خبره کوي. موضوع به دې نه بدله، که موضوع بدله که بیا نظم پاتې نشو. دا د نظم د شاعر کمزوري وي چې دنه موضوع نه دې ګریز کې ځي. په نظم کې چې کوم شاعر په خپله موضوع برقرار پاتې شي دا بهترین او اعلی نظم دی. نو نظم موضوع به یې اورو. ستاسو په ذهن کې